شم اوس به راشو آخري ټوپولوژي ته چې هایبرید ټوپولوژي ورته وایي. هایبرید ټوپولوژي چې دی ډېر زیات مهم دی. دا د دې لپاره چې موږ په هایبرید ټوپولوژي کې موږ ډېر اختیار لرو که نه چې موږ څه وکړو څه ونه کړو، او ډېر زیات مطلب یعنې ګټور هم دی، ډېر استعمالي دی په لویو لویو دفترو کې. هغه له دې وجې نه چې په هغې کې موږ کولی شو چې دوه یا ډېر ټوپولوژیانې موږ سره یو ځای کړو. فرض وکړه دغه رینګ ټوپولوژي که نه، د رینګ ټوپولوژي ده او دا چې دی سټار ټوپولوژي ده. نو دغه دواړه چې موږ یو ځای کوو که نه، دغه چې له طریقې کولی شو د هایبرید ټوپولوژي له طریقه دا موږ کولی شو. صحیح ده؟ دا اکثر موږ چې له طریقې کوو د راوټر له طریقې کوو، چې مطلب یا راوټر له طریقه موږ د ارتباط یو بل سره دوی جوړوو. او زه به په راوټر باندې په سویچ باندې په هب باندې به یو جلا ویډیو جوړه کړم، یا دغه په ارتباط کې به پرې باندې وغږېدم خامخا چې هب چې شی دی، راوټر چې شی دی، سویچ شی دی، او دوی کارونه شی دي څنګه کار کولی شي. خو د هایبرید ټوپولوژي لپاره موږ خاص د چی نه استفاده کولی شو، راوټر نه استفاده کولی شو، ځکه راوټر چې دی دغه چینلونه پېژندای شي، آی پی اډرسونه پېژندلی شي، او هغه کولی شي د وای فای او د هر شي له طریق مطلب د یو ټوپولوژي نه بل ټوپولوژي ته ور ولېږي. صحیح ده؟ دا هم لکه نور غوندې ګټې مو ورپورې تړلې دي او تاوانونه مو ورپورې شته. ګټې څه دي؟ اول ګټه دا ده چې د ضرورت پر اساس موږ کولی شو چې مطلب یو یا دوه یا درې یا څلور ټوپولوژیانې موږ سره یو ځای کوو. اکثره موږ چې یعنې کوم یو په کار یې فرض کړه رینګ ټوپولوژي موږ په دفتر کې په کار ده، او په بل مرکزي دفتر کې هم چې ده سټار ټوپولوژي ده. موږ دا دواړه کولی شو چې سره وټاکو، مطلب سره یو بل سره نیټورک جوړ کړو. یا فرض کړه موږ لرو داسې بس ټوپولوژي لرو، او بل دفتر کې هغه رینګ لري، موږ دا دواړه هم کولی شو چې سره ارتباط ورکړو، یا دغه درې سره موږ کولی شو چې سره ارتباط ورکړو. نو دغه ته باید پام وي، مطلب موږ کولی شو چې ډېر ټوپولوژیانې سره یو کړو. او بله خبره بله ګټه دا ده چې د هایبرید ټوپولوژي په د هایبرید ټوپولوژي له وجې نه موږ کولی شو چې ډېر زیات نیټورکونه سره یو کړو، وصل کړو. دا بله ګټه ده، یعنې ځکه ډېره مهمه ده. او دا هم په یاد ولرئ چې په لویو دفترو کې اکثره له چی نه استفاده کېږي، له هایبرید ټوپولوژي نه استفاده کېږي. هایبرید ټوپولوژي نه او هایبرید کې اکثره چې رینګ او بس ټوپولوژي کار اخیستل کېږي، ځکه چې یو دفتر کې فرض کړئ بس دی، بل کې سټار دی، دا اکثره دغه دوه سره کړنې کېږي. صحیح ده؟ او دغه لاین ته چې یا دغه لاین ورته وایي، یا هر طریقه چې دوی یو بل سره وصل کېږي، دغه ته څه وایي؟ بیک بون کیبل ورته وایي، یا بیک بون مطلب د کنیکشن چې دوی جوړوي هغه ته څه وایي؟ بیک بون ورته وایي. دا بیک بون هم په چی کې مو ویلو، په بس ټوپولوژي کې هم په یاد وي. ښه، په دغه کې لکه نورو غوندې سره د ګټو یې تاوانونه مو ورسره شته. اول دا ده چې په دغه کې اول او لویترین مشکل دا ده، که پکې یو مشکل پیدا شي، فرض کړئ په دلته مشکل دی، په رینګ ټوپولوژي نیټورک کې مطلب مشکل دی، او دغه دواړه په ارتباط کې دي. ډېر واره چې ټکنیشن یا څوک چې دا کار کوي یا آی ټي افسر چې هغه په دې کې ورک کړي چې دا مشکل نه پیږم په سټار کې دی، په رینګ کې دی، په دغه خپله راوټر کې دی، په چیز کې دی، دا مشکل پیدا کول لږ زره مشکله وي. او بل دا ده چې نصبول یې اسانه نه ده، باید ډېر تخنیکي آی ټي افسر دی یا څوک چې د آی ټي په څانګه کې کار کوي، هغه دې باید په دې باندې پوه شي چې څنګه دوی کولی شي چې راوټر له طریقه مطلب دغه دوه درې ټوپولوژیانې ټول سره یو کړي. صحیح ده؟ او بل ساتل یې هم اسانه نه دی. ساتل مطلب دا چې دغه سیستم دغه نیټورک چلول، یعنې چې وغواړې دا دغسې باید پاتې کار دې وکړي، دا یې هم اسانه کار نه دی. نو دې لپاره هم باید داسې یو څوک چې په دغه کې کار کوي، په دغه برخه کې، هغه باید په خپل کارمندشپ پوهوي چې مطلب څنګه وشي کولی چې هر ورځ دوی ارتباط سره ساتلی.